کندهار: شیخ هبت الله اخندزاده کابینه ورغوښتې او اوس یې پټه ناسته روانه ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو حکومت د مشر شیخ هبت الله اخندزاده او د کابینې ترمنځ یې ناسته روانه ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې ناسته کې د طالب وزیرانو ترڅنګ د حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم شتون لري. هغه د دغې ناستې د جزئیاتو په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي، خو زیاتوي چې په بېلابېلو موضوعاتو به خبرې وشي. دا 2 ورځې ناسته د طالبانو حکومت د مشر په رهبرۍ ترسره کیږي. دا ناسته وروسته تر هغې کیږي چې د 2 ورځې وړاندې طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې